واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. او دوی ته د آدم د دوو زامنو کیسه وکړه او دوی ته د آدم د دوو زامنو کیسه هم ټیک ټیک واوروا. کله چې هغه دواړو قرباني وکړه نو د یو قرباني قبول کړې شو او د بل هغه قبول نه کړې شو. هغه ورته وویل زه به تا مړ کم. هغه جواب ورکړو الله خو خاص هم د متقینو نظرانه قبلې. د قرباني حکم صرف زموږ په شریعت کې نه دی بلکې دا د حضرت آدم علیه السلام د وخت نه دی. ډیر خلک وایي چې قرباني کول هسه د زناور ځای کول دي او دا څه خبره نه ده. خو اصل خبره دا ده چې دا طریقه ډیر رستو نه را روانه ده چې شریعت کې د قرباني حکم دی. دا څه د اوس خبره نه ده چې موږ د خپل عقل نه فیصله کوو چې دا پیسې بچا غریب لور کو. ټول کال تاسو د غریب تپوس نه کوي صرف د قرباني په اختر کې غریب یادوي. نو دا څه وشو چې د یو قرباني قبول کړې شو او د بل قبول نه شو. ولی په ظاهر خو ډیر خلک نیک عمل کوي خو الله تعالی د چا عمل قبول نه کوي او د چا قبول کوي. ظاهري شکل خو یو شانتی وي فرق د اخلاص دی د نیت او د طریقې دی. چې یو کار د الله د رضا مطابق وي د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه وي په صحیح اخلاص وي نو هغه عبادت الله ته قبول دی. انما الاعمال بالنیات د عمل جزاء په نیت ده. چې د یو قرباني قبول شو نو د بل ور په ځړ کې حسد راغلو چې زما قرباني قبول نه شو زه به تا قتل کم. حالکه هغه سوچ پکار وو چې ما کې څه کمی یا کمزوري ده چې زما قرباني قبول نه شو. زمونږ هم دا طریقه ده چې کم کار زمونږ سم نشي نو دا سوچ نه کوو چې زمونږ څه غلطي یا کوتاهی ده بس په غوسه کې راشو چې الله زمونږ دعا ولې قبول نه کړه. بس دې ډېرې دعاګانې مې وکړې آینده به نور مونږ هم نه کوم او دعا هم د وران کار لپاره دلیلونه پیدا کوو. نور ورته وویل انما يتقبل الله من المتقين. الله خو خاص هم د متقینو نظرانه قبلې. صرف ظاهر عمل نه بلکې د زړه اخلاص او محبت هم پکار دی. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. کته په ما باندې د وجلو د پاره لاس پورته کې نو زه په تا باندې د وجلو د پاره لاس نه پورته کوم. زه د الله رب العالمین نه یریږم. دویم ورته وویل چې زه په تا لاس نه اوچتم ځکه چې قتل وشي نو قاتل او مقتول دواړه په هور کې وي. کچره دواړه د قتل په اراده د کور نه راوته وي. زه خو د الله نه یریږم او خدای چې ټوله ګناه هم ته واخلې. د قاتل په ذمہ ته د قتل ګناه نه وي بلکې د مقتول ټوله ګناه هم قاتل ته ملاويږي او ټوله سزا هم قاتل ته ملاويږي. نو زما او خپل ګناه هم ته واخله. دا هم د پيولو یو طریقه وا چې هغه روري خبردار کړو. زه غواړم چې ته زما او خپل ګناه په خپل سر واخلې او دوزخ شې. د ظالمانو د ظلم هم دا صحیح بدله ده. دا سکیږي چې انسان څه غلط کار کوي نو بعضې وخت په د جذباتو غلبوي خو په هر موقع د ضمیر د زړه منې کوي. خو دې ځان له تعویلونه او دلیلونه پیدا کوي او چې لږ وخت تیر شي نو بیا غلط کار وکړي. اخر دا چې خپل نفس دته د خپل رور وجل آسان کړل او هغه مړ کړو. هغه په هغه خلکو کې شامل شو چې هغه نقصان چتول ولادي. بیا الله یو کارغه اولېګلو چې زمکه کنستلی شروع کړل د پاره د دې چې دته اوخی چې د خپل رور لاش څنګه پټکا. چې هغه اولیدنو اوې ویلې هاي افسوس دې پما زه د دې کارغه په شان هم نشم چې د خپل رور لاش د پټولو بندوبست مې کړی وي. د دې نه رستو هغه په خپل کړو باندې ډیر پښیمانه شو. د دې واقعې نه اول څوک بنده یا زناور مړ شوی نه وو. د دې نه پته لګي چې په دنیا کې اولنې مرګ د قتل په ذریعہ شوی وو او د دفن طریقه چالانه ورتله. نو الله پاک ورله کارغه راولېګلو. په دې وجه باندې موږ په بنی اسرائیل باندې دا حکم لیکلی و چې یو انسان د وینې د بدل نه علاوه یا پزمکه کې د فساد د خورولو نه علاوه په بل څه وجه سره اوجلو نو هغه لکه چې ټول انسانان اوجل او چې بل ته ژوند وبخلو نو هغه لکه چې ټول انسانانو ته ژوند وبخلو. ټول انسانان د حرمت په یو لړۍ کې پیلل شوی دي چې هغه لړۍ کم ځای نه کټ شي نو دا یره ده چې ټول لکه د موتیانو خور شي. نو دا سې چې د ګناه کار کیږي نو د بنده یره او ججک ختم شي. چې کم بنده اولنې قتل وکړو نو تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي د دې ګناه به دې بنده ته کیږي چې چا د غلط کار ابتدا کړی ده. چې کم بنده نیک کار وکړي نو چې څومره خلک دغه شان نیکی کوي نو د دې ثواب به د اولنې ته هم ملاويږي. الله تعالی فرمایلی دي چې کم بنده یو قتل وکړو نو داسې شو لکه چې ټول قتل کړل او که یو بنده بچ کړو یا په اکسیډنټ کې څوک بچ کړو یا یې چاله وینه ورکړه نو داسې شو لکه چې ټول انسانانو له ژوند ورکړو. خدا هوی حال دا دی چې زموږ رسولانو هغه ته صفا حکمونه روړل او بیا هم په هغه کې ډیر خلک پزماکه کې زیاتی کول ولادي. کم خلک چې د الله او دغه رسول سره جنگ کوي او پزماکه کې د فساد راپورته کولو لپاره منډه تېړې وهي نو د هغه سزا ده چې قتل کړي دي شي یا د پسولي کړي شي یا د هغه لاسونو خپل مخالف پرې کړي شي یا د هغه د وطن نه وشړل شي. دا ذلت او رسوایی خو د هغه لپاره په دنیا کې ده او په آخرت کې ورله د دین لوی سزا ده. خو کم خلک چې توبه وباسي مخکې د دینه چې تاسو په هغه باندې بیا قابو مومئ نو تاسو ته دا معلومه وي چې الله معاف کول والا او رحم کول والا دی. یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای خلکو چې ایمان امروړی دی د الله نه اوریږئ او دغه دربار ته د ځان رسولو ذریعہ ولټوي
او داغه په لار کې مهنت او کوشش وکړئ، شاید چې تاسو ته کامیابی نصیب شي. دلته حکم دی چې وسیله تلاش کړئ. وسیله اصل کې ذریعہ ته وایي چې د الله د رضا او د قرب ذریعہ معلومه کړئ. د آیت په مخ کې حصے کې راغلي دي چې د الله په لار کې جهاد وکړئ، یعنی نیک کارونه او د الله اطاعت وکړئ او الله ته نږدې شئ او فلاح یعنی کامیابی حاصل کړئ. ان الذين كفروا لو انهم لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. خپوي شي چې کوم خلک د کفر په لار روان شوي دي، کچره د هغه سره د ځمکې ټول دولت وي او د هغه عمره ورسره نور هم وي او هغه وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي او په دې سره د قیامت د ورځې د عذاب نه بچ شي، نو بیا به هم هغه فدیه د هغه نه قبول نه کړي شي او هغه له به ضرور درناکه سزا ورکول کیږي. مونږ کله د درناکه سزا او د هور فکر کړی دی، مونږ خپل ځان کې دومره اخته یو چې هغه خلک چې زمونږ په لک شان کوشش مسلمان کې دي شو په نه غلا راتلی شو، مونږ د هغه نه غافل او بے پروا یو. بعضی وخت کې د دې یری ته ورته هیڅ نه وایو چې هغه به نه مني. تاسو ته د دننه د زړه څه پته ده چې څوک به مني او څوک به نه مني. د مخلوق کې هر رنګ خلک شته چې زمونږ په خپل خبره یقین وي، نو حق خبره بل ته رسولو کې یې نشته. خو د خلکو همدردي او خیرخواهي زړه کې پیدا کول ضروری دي. هغه بغواړي چې د دوزخ د اور نه بهر وتښتي، خو بهر به وتل نشي او هغه له به همیشه عذاب ورکول کیږي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. او غل کسړی وي او که خزوي دواړو له لاسونه پرې کوي. دا د هغه د عمل بدله ده او د الله د طرف نه عبرتناک سزا ده. د الله قدرت په ټول باندې غالب دی او هغه حکمت والا دی. بیا چې څوک د ظلم کولو نه رستو توبه وباسي او خپل اصلاح وکړي، نو د الله د مهرباني نظر به بیا په هغه باندې وشي. الله ډیر معاف کول والا او رحم کول والا دی. آیات ته معلومه نه ده چې الله د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی، چې چاله سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکړي او چې څوک معاف کول غواړي هغه معاف کوي. هغه د هر څه اختیار لري. اے پیغمبره، ستاسو لپاره د هغه کسان د خفګان سبب نه وي څوک چې د کفر په لار کې ډیره تیزی کوي، خو هغه د هغه کسانو نه وي چې اسه په خلوي چې مونږه ایمان وروړل دي خو زړونه د هغه ایمان نه وی وروړل، یا که د هغه کسانو نه وي چې يهوديان دي چې د هغه حال دا دی چې د دروغ لپاره غوګونه کیدي او د نورو هغه خلکو لپاره پټ پټ رازونه وړي چې هغه ستا خواله هډ راغلي نه دي او د کتاب الله الفاظ د خپل مقرر شوی صحیح ځایونو نه رستو د اصلي مانونه اوړي او خلکو ته وایي که تاسو ته دا حکم درکړی شو نو اومنئ او کدا نه وو نو ممنئ. الله چې چاته اراده کړی وي چې هغه به فتنه کې اچي، نو د الله نه د خلاصولو لپاره ته دغه سره هیڅ نشي کولای. دا هغه خلک دي چې الله د هغوی زړونه پاکول او نه غوښتل، د دوی لپاره په دنیا کې شرمندگی او په آخرت کې سخت سزا. فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا. دا حقیقت دی. په نیکۍ کې د نور نه مخکې کیږي او تاسو به هم خپل رب طرف ته واپس کیږئ. دا يهود د مسلمانانو په مجلسونو کې جاسوسي د پاره راځي، د دین خبره اوریدو لنه راځي. هغه د خپل خوخه دین اخلي. دوی دروغ اوریدو والا دي او حرام خوړلو والا دي. نو کدوې ته خپل مقدمه روړي او حاضر شي، نو ته اختیار دی که فیصله ورلکه نو وکا، کني نو انکار ته وکا. که انکار دې وکړو نو دوی ته هیڅ نقصان نشي در رسوله، او که فیصله یې کې نو بیا ټیک ټیک په انصاف سره کوه، ځکه چې الله انصاف کول والا خوخي. او دوی تاسو څنګه منصف جوړي؟ د دوی سره خطورات موجود دي چې پکې د الله حکم لیکل شوی دی او بیا دوی دغه نه مخ اړي. اصل خبره دا ده چې دا خلک اړو ایمان نه لري. موږ تورات نازل کړو چې په هغه کې هدایت وو او رڼا وه. ټول پیغمبران چې مسلمانان وو هغه به د دې کتاب مطابق د دې يهوديانو د معاملو فیصله کوله، او دغه شان ربانيانو او احبارو به هم په دې کتاب فیصله کوله، ځکه چې هغه د کتاب الله د حفاظت ذمہ وار کړی شوی وو او هغه په دې باندې گواهان وو. نو اے يهوديانو، تاسو د خلکو نه مې یریږئ بلکې زمانه او یریږئ او زما آیتونه په لږ قیمت مخرڅوي. او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونکي نو هغه کافران دي. په تورات کې مونږ په يهوديانو باندې دا حکم لیکلی و چې د انسان په بدل کې انسان، د سترګې په بدل کې سترګه، د پوزې په بدل کې پوزه، د غوږ په بدل کې غوږ، د غاښ په بدل کې غاښ، او د ټول زخمونو لپاره د برابرۍ بدله ده. او بیا چې چا خپل بدله وبخله نو داغه بخنه داغه لپاره کفاره ده. او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونکي نو هغه ظالمان دي. بیا مونږ دغه پیغمبرانو نه رستو د مریم زوی عیسی علی السلام راولېګلو. په تورات کې چې څه دغه په وړاندې موجود وو هغه دغه تصدیق کول والا وو، او مونږ هغه انجیل ورکړو چې په هغه کې هدایت او رڼا وه. او د تورات نه چې څه په هغه وخت کې موجود وو هغه دغه تصدیق کول والا وو، او د الله نه یره لرلو والا خلکو لپاره سراسر هدایت او نصیحت وو. زموږ حکم دا وو چې د انجیل منلو والا د هغه قانون مطابق فیصله کوي، کم قانون چې الله په انجیل کې نازل کړی دی، کم قانون چې الله په انجیل کې نازل کړی دی، او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونکي هغه فاسقان دي. بیا اے محمد صلی الله علیه وسلم، موږ ته دا کتاب راولېګلو چې د حق سره راغلی دی، او د الکتاب نه چې څه د په وړاندې موجود دي د هغه تصدیق کول والا دي او د هغه محافظ او ساتلو والا دي. نو په دې وجه ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د خلکو د معاملو فیصله کوه، او کم حق چې تا ته راغلی دی د هغه نمخ ماړه.
او د دوی د خواهشاتو پیروي مکوه. موږ په تاسو کې د هر یو لپاره یو شریعت او د عمل یو لار مقرر کړه. کچره الله غوښتلی نو تاسو ټول یو امت هم جوړول شوي، خو هغه د دې لپاره وکړل چې څه هغه تاسو له درکړي دي چې په هغه کې تاسو ازمایش وکړي. نو په نیکو کې د یو بل نه وړاندې کېدو کوشش وکړئ، اخر تاسو د ټولو الله ته واپس تلل دي. بیا چې تاسو په څه کې اختلاف کوئ دا غي اصلي حقیقت به درته وښیي. فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا. دا حقیقت دی. په نیکۍ کې د نورو نه مخکې کېږئ او تاسو به هم خپل رب طرف ته واپس کېږئ. د کال قران پاک اورولو په وخت کراچۍ کې د دې آیت تفسیر کولو په وخت خبر رالو چې زموږ یو شاګرد ده هغه اکسیډنٹ کړی دی. هغه د پاره دعا وکړي. هغه په ماشينونو ده که ماشين ته نه لری کیږي نو کار خرابېږي. د انسان د خپل طالبانو سره یو خاص عجیبه محبتي بالکل د خپل بچو په شان. دعا وکړه. دعا د یو انسان په بل انسان حق دی چې هغه دې دعا وکړي. دوی مورز چې مونږ د دې آیت نور وضاحت کولو نو خبر راغی چې هغه جنې حق ورسېده. زما دومره عجیبه حال شو. الى الله مرجعكم جميعا. الله طرف ته موږ ټول واپس کیږو. هغه جنې چې د نور لسکالو و رسو پته ولګیدا چې هغه به څومره د نیکه او څومره ښه کارونه کول. موږ په هغه یو کیسټ تیار کړو، نو مې دې واپسی. هغه کې د مړي سنور احکامات هم دي. موږ د نور باره کې سوچ کوو چې هغه لاړل واپس شو، خو د خپل واپسې سوچ نه کوو. په نیکه کې د وړاندې کېدو هم دا نسخه ده چې الله طرف ته واپس کېدل دي. هغه ماشومې څنګه نیکه طرف ته منډه وهلې او زر واپس هم لاړه. موږ ته پکار دي چې ځان ته سوچ وکړو چې زمونږ د فاستبقوا الخيرات سره رفتار دی. چې ګاډي روزي او تاسو چرته زر رسیدل وي نو څنګه پریشان شي، که چرته ایثار شي یا پرش کې اون خلی نو غبرهټ شي چې اوس وسکیږي. تیز ګاډي خلګي، خو چې د نیکه معاملې راشي، د خوالي خبره راشي، د جنت طرف ته د منډه خبره راشي، د جنت درجو ته د رسیدو خبره راشي، نو زمونږ منډه سست شي. ډیلی خرو سستی کو. کچې هر چاته دا یاد وي چې مونږ له واپس تلل دي نو کې دې نشي چې مونږ ښه کار کې جلتی وکړو چې کور کې یو نو وایو چې دا کار دی زه جنن نه نو سبب وکړو او بشي. خو کچرته تلل وي نو تیز ګرځو چې هر کار وکړو. کچې زمونږ یقین وي چې الله تعالی طرف ته بزو نو په خپل به زمونږ کار کې تیزی راشي چې چرته ژوندۍ ختم نشي. زر به د نیکه کارونه کو، بیا به د وخت انتظار نه کو، کوشش وکاو چې ومنن دغه کار وکړو اسنه چې ژوندۍ ختم شي. دا هله کېږي چې زمونږ پوخ یقین وي چې مونږ لا د دې دنیا نه تللی، خو زمونږ اوسه پوری یقین نشته چې څوک وفات شي نو مونږ وایو شکر دې چې زه نه یم. خو کومه سوچ وکړو چې په دې کټ زیم څنګه چې حدیث کې دي چې ځان په مړو کې شمار کوي، یعنی چې ځان داسې وګڼي نو دا وخت به ورته ډیر قیمتي ښکاري چې یو منټ د آخرت د تیاری کې ولګو چې زړه په دنیا کې وي نو بیا ښه تیاری نشي کېدی. فاستبقوا الخيرات نشي کېدی. په خپلو کې اختلاف هم په دې وجه کېږي چې الله طرف ته د واپسی یره نه وي. چې پته ده چې واپس تلل دي نو انسان سوچ کوي چې څوک هر سم کوي، مال خپل فکر پکار دی چې خلک څه هم کوي خو موږ د خپل آخرت فکر وکړو. نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د دې خلکو د معاملو فیصله کوه او د دوی په خواهشاتو پسې مزه او یره ساته چې دا خلک ته په فتنه کې وانه چي او دا هدایت نه دیو زره وانړي کوم چې الله تا ته نازل کړي دي. بیا کچې دوی د دې نه مخ واوړي نو پوه شه چې الله دا اراده کړې ده چې دوی د ځینې ګناهونو په وجه دوی په مصیبت کې اچي. او دا حقیقت دی چې په دې خلکو کې زیات فاسقان دي. دوی چې د الله د قانون نه مخ اړي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي؟ حالکه چې څوک په الله باندې یقین لري دا وی په نس د الله نه بهتره فیصله کول والا بل هیڅ څوک نشته. جاهلیت د اسلام د مقابله په شان دی. اسلام د علم نوم دی، د رڼا نوم دی او جاهلیت تیار ده. د اسلام نه اول زمانه ته دور جاهلیت ویل شي. الله تعالی اسلام راکړو نو زموږ رهنمایي وکړه، یعنی سم لارې راتوخیله. خو خلک د جاهلیت د وخت سيزونه او کارونه خوښي او وی د پاره د دین اسلام کې د پوره اطمینان سامان دی. هغه خلکو چې ایمان امروړي دي، يهوديان او عیسایان ځان له دوستان ما جوړوي. دوی په خپلو کې د یو بل دوستان دي او کچري په تاسو کې څوک هغه ځان له دوستان جوړي نو هغه به هم بیا د هغه نشمارل کیږي. دا یقیني ده چې الله ظالمان خلک د خپل رهنمای نه محروم کوي. د اولیاء مطلب دی موالات تعلقات، یعنی د زړه تعلقات دي. کافران په خپلو کې هم د یو بل دوستان دي، که اختلاف کوي هم خو اتحاد او یووالی وي. نصارا او مسلمانان یو شانتي احکامات لري، هم هغه سيزونه مني خو سوای د دینه چې زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم منو. خو د دینه باوجود هم دوی د مسلمانانو دشمنان دي. تاسو وینئ چې د کوم خلکو په ژوند کې د منافقت بیماری ده او هم پاغه کې د منډو تړو کوشش کوي. وایي چې مونږ یریږو چې چرته د مصیبت په چکر کې راګیر نشو. خو لري نه دا چې کله الله تاسو له کامیاب فتح درکې یا د خپل طرف نه سبله خبره ظاهره کړي نو دا خلک په خپل هغه منافقت باندې چې په ژوند کې پټ ساتل دي شرمنده وي. او په هغه وخت کې به مؤمنان وایي چې ښه دا هغه خلک دي چې د باور ورکولو لپاره به د الله په نوم غټ قسمونه خوړل چې مونږ تاسو سره یو. د دوی ټول عملونه ابس لاړل او اخر دا چې ناکام او نامراد پاتې شو. هغه خلکو چې ایمان امروړي دي که په تاسو کې څوک د خپل دین نه اوړي نو وودري الله به نور داسې خلک پیدا کړي چې هغه به د الله خوښوي او الله به د هغه خوښوي. په مؤمنانو باندې نرم وي او په کافرانو به سخت وي. د الله په لار کې به کوشش کوي او د هیڅ یو ملامت کول والا د ملامتیا نه به نه یریږي. دا د الله فضل دی چې چاله خوښ شي هغه لور کوي. الله د فراخه ذریعہ مالک دی او په هر څه عالم دی.
دا هغه اخلاق دي چې الله یې د دین اسلام منلو والو کې لیدل غواړي. نو یا خدا چې د دین اسلام پیروي کوي او قبل طرف ته ځي نو داسې خزلې د الله نه دی پکار. فرمایلی دي چې الله به تاسو لري کی او یو نوې مخلوق به پیدا کی چې هغه سره به محبت کوي چې تاسو مرتد شئ نو د الله د محبت مستحق به نشئ او هغه به هم الله سره محبت لري. دا د ایمان تقاضا ده. او بیا بل د ایمان تقاضا څه ده چې اهل ایمان د پاره زړه نرم لرل او د کفار د پاره سخت. د سخت دا مطلب نه دی چې بدتمیزي دي شي بلکې د سخت مطلب دا دی چې خپل اصول کې به لچک نه راولي. د دین په لار کې به هیڅ وخت نه رستو کېږي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته د دې لپاره لېږلی وو چې دا هغوی وړاندې دې حق پېښ کړي او که تاسو د هغوی نه متاثر شئ او حق پټوي او یا حق پرېږدئ او د هغوی په خبره کې خبره شاملوي نو بیا وسې کېږي. او تاسو وګورئ چې الله خپل منلو والونه څه غواړي. یجاهدون فی سبیل الله. هغه خلکو سره الله محبت کوي چې کوم د الله په لار کې جدوجہد کوي. چې مؤمن وي الله سره محبت لري خپلو کې تعلقات ښه ساتي جهاد کوي نو هغه د چا نه یره نه لري د چا د ملامت نه یریږي د هیڅ خوف ورسره نه وي. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. دا د الله فضل دی چې چا له خوښ شي هغه لې ورکوي. الله د فراخ ذریعو مالک دی او په هر څه عالم دی. دا خوبیان او خصوصیات چې چا کې وي هغه د الله فضل دی او الله په هر څه خبر دی. انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا. ستاسو دوست خو په حقیقت کې صرف الله او د الله رسول او هغه مؤمنان دي. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. چې مونږ قائموي او زکات ورکوي او الله ته ټیټېدو والا دي. دوباره د رکوع لفظ اصل کې د خشوع په معنی کې راغو. غني د مونږ خبره خو اول شوه و. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. او څوک چې الله او دغه رسول او مؤمنان ځان له خپل دوستان جوړ کړي فإن حزب الله هم الغالبون. نو هغه ته دا معلومه دي چې د الله ډله غالب پاتې کېدو والا ده. الله تعالی خپل ګرو هغه خلکو ته وایي چې د دې صفات مالکان وي. بل طرف ته هغه خلک چې تشه په جبه کلمه وي او عمل نه وي کدا څه خلک وي چې موږ د الله په ګرو کې یو نو دوی هڅه ځان له دوه کور کوي. یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. اے هغه خلکو چې ایمان امروړي دي تاسو نه وړاندې په اهل کتابو کې چې کوم خلکو تاسو د دین نه د لوبو ټوکو سامان جوړ کړی دي او وی او نور کافران ځان له دوستان ما جوړوي. د الله نه اوریږي که تاسو مؤمنان یې. کله چې تاسو د مونږ لپاره اذان کوي نو دوی په هغه پورې ټوکی کوي او دا غي سره لوبي کوي. د دې وجه دا ده چې دوی عقل نه لري. دا خلک چې د اذان आवाज ووري نو هغه پس خندا کوي مسخري ورپسې کوي. هغه کې دومره تمیز نشته چې تاسو د اسلامي شاعرو احترام وکړي. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. دوی ته وایي اے اهل کتابو تاسو چې په کومه خبره زمونږ سره کې نه ده هغه د دینه سوا بل څه ده چې مونږ په الله باندې او د دین په هغه تعلیم باندې ایمان جوړ دي کوم چې مونږ ته نازل شوی دی او زمونږ نه مخکې هم نازل شوی وو او په تاسو کې زیات خلک فاسقان دي. بیا ورته وایا ایزه درته د هغه خلکو نه خوخم چې د هغوی انجام د الله په نس د فاسقانو د انجام نه هم خراب دی. هغه خلک دي چې په هغوی باندې الله لعنت کړی دی او چې په هغوی کې چانه شادوګانې او خنزیران جوړ کړی دي او هغوی د طاغوت بندګي کړی ده. دا هغوی درجه نور هم زیاته خراب ده او هغوی د سوا السبیل یعنی نه غلارنه په غلط لار ډیر لري تللی دي. کله چې دوی تاسو خپل راضي نو وای چې موږ ایمان جوړ دي حالکه کفر د ځان سره وروړي او هم کفر د ځان سره واپس یوړو او الله ته معلوم دی هغه څه چې دوی په ژوندونو کې پټ ساتي. د وینې چې په دوی کې زیات خلک د ګناه په کارونو کې او د ظلم زیاته په کارونو کې منډه تړي وهي او د حرام مالونو خوري. ډیر خراب حرکتونه دي چې دا دوی کوي. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. د دوی عالمان او دینی بزرگان دوی ولې د ګناه د خبرو کولونه او د حرام خوړلو نه منې کوي. واقعي چې ډیر خراب دی د ژوند هغه سامان چې دوی تیاری. د يهودي عالمانو دا طریقه وا چې ولې د بدن خلق منکول بیا به غافل شو او بیا به هم هغه خلکو کې په خپل شامل شو چې چا بدی کوله هم په دې وجه الله تعالی په هغه باندې غضب نازل کړو. د يهودي عالمانو دا طریقه وا چې ولې د بدن خلق منکول بیا به غافل شو او بیا به هم هغه خلکو سره شامل شو چې چا به بدی کوله هم په دې وجه الله تعالی په هغه باندې غضب نازل کړو. چې په کوم قوم کې د بدن منکول والا نوي الله تعالی د داسې قوم دعا نه اوري. مالک بن دینار نه دا بیان دی چې یو ځای کې فرشتو ته دا حکم وشو چې دا بستی یعنی علاقه تباہ کړي. فرشتي چلته لاړې نو خبرې وروړو چې دلته خو یو کس ډیر عبادت گزار هم دی نو الله ستا وعده ده چې هغه ځای ته به عذاب نه کیږي چې کم ځای یو نیک بندوي. نو الله تعالی ورته وویل چې همدغه ځای نه عذاب شروع کړي چې دا بنده په خپل خو نیک دی خو نور ته د نیکه خبره نه کوي. د الله حدود خلق ماتي او د هغه بدن نه منې کوي. نو دا خبره ده چې اسلام کې د خودغرضه د نیکه څخه تصور نشته چې انسان په خپل نیک وي خو کارونه کوي. په کار دی چې د نورو فکر هم وکړي او د دې ابتدا د خپل کور نه د رشتہ دارانو او د دوستانو نه شروع کړي. یوشع بن نون باندې الله وحی راولېګله چې ستاسو د قوم یو لک خلک به په عذاب کې هلاک کیږي چې هغه کې بسلوي زره نیک خلک او شپېته زره به خراب وي.
حضرت یوشي ارزو کړو چې د بدکارو هلاکولو خو صحیح ده، خو نیکان ولې؟ نو الله ارشاد فرمایل چې دا نیک خلک بدکارو سره دوستانه تعلق ساتي، دا غوی نافرمانیان ګوري او باغې کې ورته څه پریشانی نه محسوس کیږي، خفه کیږي پنه. د دې مطلب دا نه دی چې بدو خلکو سره تعلق نشي ساتل کېدی. تعلق خو هر چا سره ساتل کېدی شي، خو خاص په دې نیت چې دا خلک به بدنه اوړو او نیکه طرف ته راولو. دا سه تعلقات ساتلو کې څه بدی نشته. بدو خلکو سره غلطي هغه وخت شروع شي چې انسان خپل نیکی پریدي او بدی خوخیدل شروع شي، او دا ډیره ممکنه ده، ډیره په اسانه داسې وشي، ځکه چې انسان د خپل ماحول له اثر اخلي. چې چا سره تعلق جوړوي نو دا سوچ وکړي چې زه خیر او خوالي طرف ته روان یم، او کله دوی په مجلس کې ناس سره د الله نه لری کېږم، د نیکه د شوق په ځای د ورانو شوق پیدا کیږي. د قیامت په ورځ به انسان هم هغه خلکو سره اوچتيږي چې کم خلکو سره هغه محبت لري. مونږ له خپل جایزه هم غوښتل پکار دي چې زموږ محبت څنګه خلکو سره دی. کوم غلط کار خلکو سره روان شو نو د هغه انجام به هم غلط وي. که یو کس غلط کارونه کوي نو انجام به یقینا غلط وي. پکار دي چې څوک په غلط لار ای نو هغه واپس کوي. که واپس کولې نشي نو ورسره مزي روانېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان د خپل دوست په دین باندې دی. دې وګوري چې د هغه دین څنګه دی، ځکه چې هغه مرګري سره په تعلق بد دین او اخلاق هم ورو دغه پشان شي. یو عام انساني تعلق چې د لین دین یا د بزنس وي یا څوک تاسو گاونډي دی یا تاسو یو معاشره کې شریک اوسئ، نو هغه کې خو بد هر څنګه خلک وي. د عام روزمره تعلقات دي نو دا ساتل شي، څه قومي تعلق وي څه سیاسي وي، خو بعضې د زړه او د محبت تعلق وي. دا صرف د اهل ایمان سره ساتل پکار دي، نور چا سره د دې اجازه نشته، ځکه چې انسان د زړه په معاملې کې بے اختیار وي او بعضې وخت د زړه خبره منلو پسې د دین نه بهر لاړ شي. نو دلته د هغوی علما او رهبانو ته سخت وینا شوې ده چې دوی خپل عوام د بدو کارونو نه ولې نه منې کوي. نو دینه پته لګي چې خصوصي ذمہواری د علم والو خلکو ده چې په خو او په بد زیات خپويږي. نو هغه له پکار دي چې د ګناه او حرام خوړلو نه خلک منې کوي. يهوديان وایي چې د الله لاس تړل شوی دی، تړل شوی د دوی لاسونه دي او لعنت په دوی باندې د دې بکواس په وجه چې دوی کوي. د الله لاس خو فراخ دی، څنګه چې غوړي هغه څه خرج کوي. حقیقت دا دی چې کم کلام تاسو د رب د طرف نه نازل شوی دی، هغه په دوی کې د ډیرو خلکو لپاره د زیاته سرکشه او باطل پرسته سبب جوړ شوی دی، او د دې په سزا کې موږ د دوی په مینس کې د قیامت پورې دښمنی او بغض چولې دي. هر کله چې دوی د جنگ هور تیزي الله هغه سړي دوی په ځمکه کې د فساد خورولو کوشش کوي، خو الله فساد خورولو والا خلک هرگز نه خوښي. کچره د دې سرکشه په ځای باندې د اهل کتابو ایمان جوړوي او د الله نه یې اختیار کړی وي، نو موږ به د دوی ګناهونه د دوی نه لری کړی وو او د نعمتونو نه ډک جنت ته بم رسولي وو. کاش کې دوی تورات او انجیل او نور هغه کتابونه قائم کړی وي چې دوی ته د خپل رب د طرف نه را لېږل شوی وو، نو د دوی لپاره برزق د بر نه راوړي دي او د خپل لاندې نه به پیدا کېدو. اگر چې په دوی کې څه خلک پنې غلاره هم دي، خو د دوی زیات خلک بدعمل دي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. اے پیغمبره، ستاسو رب د طرف نه چې پتا باندې څه نازل شوی دي هغه خلکو ته ورسوه، کدا چې د اونکړل نو داغه د پیغمبري حق ته ادا نکړو او الله ستاسو بچکول والا دی د خلکو د شر نه. یقین لره چې هغه به کافرانو ته ستاسو په مقابله کې د کامیابی لار هیڅ چره نه خي. صفا ورته وایي چې اے اهل کتابو هرگز تاسو هیڅ بنیاد نشته تر څو چې تاسو تورات او انجیل او هغه نور کتابونه قائم نه کړئ کوم چې تاسو د رب د طرف نه نازل کړي شوی دي. کوم فرمان چې پتا باندې د خپل رب د طرف نه نازل کړي شوی دي هغه به خامخا په دوی کې د ډیرو خلکو سرکشه او انکار نور هم زیات کی. خو د انکار کولو والو خلکو په حال باندې افسوس مکوه. یقین لره چې دلته اجارهداري د هیڅ چا نشته، مسلمان وي که يهودي وي، صابي وي او که عیسائی وي. هر چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان وروړو او نیک عمل وکړو بهشکه چې داغه لپاره نه د سیریک مقام شته او نه د غم. مونږ د بنی اسرائیل نه په خوا دا غشتلې و او هغه تم ډیر رسولان اولېګل، خو هر کله چې هغه ته یو رسول د هغه د نفس د خواهشاتو نه خلاف سره وړل نو څوک دروغ وګڼل او څوک اوجل او دا ګمان وکړو چې هیڅ فتنه به نه را پیدا کیږي. نو په دې وجه هغه وړاندې شو او کاڼه شو. بیا الله هغه معاف کړل، خو د هغه نه ډیر خلک نور هم وړاندې او کاڼه جوړېدل شروع شو. الله د هغه د ټول حرکتونه ویني. اکثر داسې کیږي چې انسان څه غلط کار کوي نو لږ سات لپاره فکر کوي چې الله ناراضه نشي، سزا ورته ملاو نشي. نو چې دنیا کې سزا ملاو نشي نو بیا خزړه ورشي، نو یو قدم نور وړاندې لاړ شي. خو چې په ګناه باندې الله ډیر ورکوي نو دا اصل کې د انسان ازمایش کیږي او دا د اول ازمایش نه زیات سخت وي. یو ازمایش دا دی چې انسان په غلط کار پریشان شي او توبه استغفار شروع کړي، خو چې د ګناهونو باوجود ازمایش را نشي او خوشاله ورته ملو شي نو دا هم یو ازمایش دی، خو انسان ته پته نه لګي او بعض وخت په غلطو کارونو کې دومره وړاندې لاړ شي چې بیا یې واپسی ممکن نه وي. بنی اسرائیل سره هم دغه شانت شو. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې چا وویل چې الله خو هم دغه مسیح زوی د مریم دی.
او حال دا چې مسیح علیه السلام ویلي وو چې اے بنی اسرائیلو د الله بندگی کوئ چې زما هم رب دی او تاسو هم رب دی. چا چې د الله سره څوک شریک کړل په هغوی باندې الله جنت حرام کړو او دغه ځای هور د جهنم دی او د داسې ظالمانو هیڅوک مددگار نشته. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لن يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې دای وویل چې الله بدرو کې یو دی، حالانکه د یو الله نه بغیر بل خدای نشته. کدا خلک د خپل خبرونه منې نشو نو دوی کې به چې کوم خلکو کفر کړی دی هغوی له به درناکه سزا ورکړي کیږي. نو آیا دوی به الله ته توبه نه وباسي او دغه نه به معافي نه غواړي؟ الله ډیر معاف کول والا او رحم کول والا دی. مسیح علیه السلام د مریم زوی، نور هیڅ نو، بس یو رسول وو. داغه نه مخکې نور ډیر رسولان تیر شوي وو. داغه مور یو رښتینی ښځه وه او هغوی دواړه به ډوډۍ خوړله. وګوره موږ دوی ته څنګه د حقیقت نه بیانو، خو بیا دوی ته وګوره چې کم خوا اړولې روان کړي شوي دي. الله پاک خاص طور د حضرت عیسی علیه السلام او د هغوی د مور د خوراک خبره دې دپاره کړې ده چې خدای پاک خوراک نه خوري. الله ته د خوراک ضرورت نشته. الله تعالی په آیت الکرسی کې بل تعارف کړی دی چې هغه نه خوب کوي او نه پې غنودګي راځي. یو بل ځای کې قرآن کې راځي چې هغه خوراک ورکوي خو په خپله ورته د خوراک ضرورت نشته. لم یلد ولم یولد. نو دا خبره ده چې هغه د انسان محتاج نه دی. یعنی دا د دې خبرې دلیل دی چې که انسان د خوراک محتاج دی نو هغه سره خپل اختیار نشته یا د ټولو اختیاراتو مالک نه دی. انسان له پکار دی چې مشکلات پر راشي نو محتاج له یعنی انسانانو له نه زی بلکې الله ته رجوع کوي چې د ځمکې او د اسمان خزانه هم الله سره دي. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. دوی ته وایا چې تاسو الله پرېږدئ او د هغه چا عبادت کوئ چې هغه نه تاسو ته د نقصان درکولو اختیار لري او نه د نفع، حالانکه هر څه اورېدو والا او په هر څه پوهه خو خاص هم الله دی. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. ورته وایا اے اهل کتابو په خپل دین کې ناحق زیاته مکوئ. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. او د هغه خلکو په خیالاتو خواهشاتو پسې مزي چې تاسو نه مخکې هغوی په خپله بېلاره شو. واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. او نور ډېر خلک بېلاره کړل او نیغه لار تېروکه شوه. اهل کتاب ته دا معلومېدل پکار دي. دې کې زموږ دپاره هم دا سبق دی، موږ ته هم دا ویل کېږي چې تاسو اهل کتاب یې، تاسو سره د الله کتاب دی، تاسو له پیغمبر راغلی دی، ستاسو الله په دې دنیا کې انتخاب کړی دی. دا نه چې د نورو نه متاثره شي، د نورو په روب کې راشي چې د چا په خپل کور کې رڼا وي او هغه بل کره یا همسایه نه رڼا غواړي. دغه په بېوقوفۍ کې بیا څه شک شته؟ بالکل دغه شان اهل کتابو سره رهنمایي وه، هدایت وو. هغوی څه وکړه چې د نورو قومونو افکار نه متاثره شو او د هغوی نظریات په خپل دین کې شامل کړل. شوی داسې وو چې د حضرت عیسی علیه السلام چې اول شاګردان وو هغوی عیسی علیه السلام د خدای بنده ګڼلو او رسول منلو، خو چې د هغوی حواریان یعنی ملګرو اسلام خورول شروع کړو ځکه چې اسلام دین وو نو اسلام یعنی د عیسایانو مطابق مسیحیت د شام د علاقې نه بهر شو. نو یو طرف ته مصری او بل طرف ته یوناني تهذیب سره واسطه شو. دا په هغه وخت کې ترقی یافته قومونه وو نو دوی د هغوی په روب کې راغله، هغوی نه متاثره شو او دا لالچ وو چې ډیر خلک د دا دین قبول کړي. د هغوی په دین کې بعض داسې خبرې وي چې هغوی ته ناقبوله وي. نو د تعداد زیاتولو په چکر کې په خپل دین کې داسې خبرې شامل کړي چې هغه له حلیه خراب کړه او دا ځکه چې زیات خلک د دا قبول کړي. نو هغه خبره چې داسې هر څه ګډوډ شو چې خپل دین هم د لاسه لاړو، خپل اصولونه هم رستو پاتې شو او د نورو صحیح نقل هم ونکړو. هغه وخت کې عام حالات داسې وو چې انتهایی ذهین خلک به د مصر او د یونان د فلسفونو مروب شو، څنګه چې زموږ ذهین خلک د مغرب نه مروب دي، حالانکه هغه څه افکار دي یو وخت یو شان د سوچ وي او بیا غپری دي. د هغوی فکرونه او نظریات وخت سره بدلیږي. خاص طور د هغوی عقیده د ثلیث عقیده وه او دا هغوی یونان او مصر نه غشته وه. مصر او یونان کې چې کومه عقیده وه هغې کې 3 شیزونه وو: حیات، علم او وجود. دې 3 شیزونو له هغوی ډېر اهمیت ورکولو. نو مسیحي عالمان د هغوی نه متاثره شو او د هغوی عقیده په خپل دین کې شامل کړه. نو په دې ځای الله تعالی فرمایي ورته ووایه اے اهل کتابو په خپل دین کې ناحق زیاتی مه کوئ او د هغه خلکو په خیالاتو خواهشاتو پسې مه ځئ چې ستاسو نه مخکې هغوی په خپله بېلارې شو او نور ډېر خلک یې بېلاره کړل او نیغه لار دې ورکه شوه. نن موږ داسې څه کولی شو چې خپل دین په حدودو کې دننه اوسو. د دین داسې تصویر یا داسې تشریح کول چې د غیرو غلامي ته کېږي یا د غیرو فکرونه او طریقې اختیارول یا د دین په احکاماتو شرمندګي محسوس کول چې دا شی چا کې راغلو نو د اصل دین سره دغه هیڅ تعلق نشته. همیشه دا خبره یاد لرئ چې زموږ دین څه د انسانانو جوړ کړی دین نه دی چې موږ محدود سوچونه راواخلو او دې کې تبدیلیان وکړو. دا خو د الله تعالی د طرف نه راغلي خبره ده چې کوم د ځمکې او د اسمان مالک دی او زموږ د زړه د حال نه خبر دی. ځکه موږ له پکار دي چې د خپل دین په معاملې کې د داسې ایمان او یقین وي چې که هر څه دې سره ټکراویږي نو هغه شی د مات شي خو ایمان د سلامت وي. دا به هله کېږي چې اصل به نه پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې زه تاسو ته 2 څیزونه پرېږدم
چې تاسو دا مضبوطه سره ونیسئ نو ګډوډیږئ بنه. یو د الله کتاب او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. په بني اسرائیلو کې چې کوم خلکو د کفر لار خپل کړه په هغوی باندې د داوود علیه السلام او د عیسی علیه السلام زوی د مریم په جبه لعنت وویل شو ځکه چې هغوی سرکشه شوي وو او زیاتی شروع کړي وو. د لعنت مطلب دی د الله د رحمت نه لرې کېدل. د مسلمانانو په دشمنی کې د ټولو نه سخت يهود او مشرکین دي. هغوی یو بل د بدو کارونو نه منع کول پرېښي وو. د عمل ډیره خرابه طریقه وه چې هغوی اختیار کړه. نن ته په هغوی کې ډیر داسې خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کافرانو مرسته او ملګرتیا کوي. یقینا چې ډیر خراب انجام دی هغه کوم چې د دوی نفسونو د دوی لپاره تیار کړی دی. الله ورته په غضب شوی دی او همیشه په عذاب کې مبتلا وي. کچری واقعي دا خلک د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه سیس منلو والا وي کوم چې په پیغمبر باندې نازل شوی وو، نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران ځان له دوستان نه جوړولې. خو په دوی کې ډیر خلک د الله د اطاعت نه وتلي دي. ته به د مؤمنانو سره په دشمنی کولو کې د ټولو نه زیات سخت يهوديان او مشرکان بیا مومي، او ایمان والو سره په دوستۍ کولو کې د ټولو نه زیات نږدې هغه خلک بیا مومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارا یو. دا په دې وجه چې په هغوی کې عبادت گزار عالمان او دنیا پرېخي فقیران ملنګان پاتې شوي دي او په هغوی کې د نفس غرور نشته. اخري خبره چې توجه ورته پکار ده هغه دا چې بني اسرائیل د الله د رحمت نه ولې لري شو چې هغوی د بدای نه څوک منع کول نه. همدغه حال نن د مسلمانانو دی. ټیک دا چې په مخامخ وینا کې مونږ له شرم راځي نو په طریقه ورته ووایو، او د هر څه نه بهترینه طریقه دا ده چې د علم رڼا د ورکړي شي. نو خو او بد کې به تمیز شي چې خلک د لا علمه په تیاری کې ټکرې وهي. دا رمضان بهترینه موقع ده. هر ځای چې موقع ملاويږي خپل عزیزو او رشتہ دارو ته وایي. د روزي په حالت کې د انسان زړه ډیر نرم وي، او چې تاسو څوک د نیکۍ لارې تراولي هغه چې ټول عمر د نیکۍ کار کوي د هغه اجر به تاسو ته هم ملاويږي. چې بل اساني پیدا کوي د هغه اجر به تاسو ته ضرور ملاويږي. او وګورئ چې کم ځای کې تاسو نیکی کولی شئ. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.